د احقاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ څلوېښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حمیم دغه کتاب نازلېدل د برلاسي او د حکمت د خاوند خدای لخوا دی ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون مونږ مکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او دی خاص مودې له ټاکلو سره پیدا کړی دي خو دغه کافران له هغه حقیقت څخه مخاړونکي دي چې دوی ته د هغه اختیار ورکړ شوی دی قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ای پیغمبره دوی ته وایي آیا تاسو کله په غړېدلو سترګو لیدلي دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسو له خدای پرته هغه بولئ لکشان ما ته راوښیي چې په ځمکه کې هغوی څه پیدا کړي دي یا د آسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده له دې قرآن نه مخکې کوم راغلی کتاب یا د علم څه نښانه که د دغو عقیدو په اثبات کې له تاسو سره وینو همغه راوړئ که تاسو رښتونی یئ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون خنو له هغه چانه به زیات گمراه شو انسان به څوک وي چې له الله نه پرته هغه موجودات وبلی چې تر قیامت پورې د هغه د دعاګانو جواب نشي ورکولای بلکې د خپل پیروانو له عبادت څخه به خبره دي وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين او کله چې ټول انسانان را غون کړای شي په هغه وخت کې به هغوی یعنی باطل معبودان د خپل بلونکو دښمنان او د هغو له عبادت نه به منکران وي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين دوی ته چې کله زموږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کیږي او حق مخې ته راځي نو دغه کافران د هغه په باب وایي چې دا خو څرګندې کوډې دي أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم دوی دا وایي چې پیغمبر دا له خپل ځانه جوړ کړی دی دوی ته وایي که ما دا قرآن له ځانه جوړ کړی وي نو تاسو به ما د خدای له نیونې څخه هیڅ نشئ ژغورلی کومې خبرې چې تاسو جوړوي الله ور باندې ښه پوهیږي زما او ستاسو په منځ کې همغه د شاهدۍ ویلو بیخي کافي ده او هغه ډیر بخښونکی او خورا مهربان ده قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين دوی ته وایه زه خو کوم بې سابقې پیغمبر نه یم زه نه پوهېږم چې سبا له تاسو سره څه کېدونکي دي او له ما سره څه کېدونکي دي زه خو صرف د هغې واهیې پیروي کوم چې ما ته رالیږله کېږي او زه له یو څرګند ښکاره متوجه کوونکي څخه پرته بل څه نه یم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من
بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې کله کلام د الله لخوا وي او تاسو ترنه انکار وکړ نو تاسو عاقبت بدسوي او د همدې په څیر یو کلام باندې خود بنی اسرائیل یو شاهدی هم ویل ده هغه ایمان راوړ او تاسو په خپل غرور کې وغورځیدلې بشکه چې الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کوم خلکو چې لمنلو نه انکار کړی دی وی مؤمنانو په باب وایي چې کله دغه کتاب منل کوم ښه کار وای نو دغه خلک په دې معاملې کې لمونږ نه نشول مخکې کېدای څنګه چې دوی له هغه نه هدایت ونه موند لدې کبل اوس به دوی ارومرو وایي چې دا قرآن خو زاړه دروغ دي. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. په داسې حال کې چې لدې قرآن مخکې د موسی کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمانو ته اخطار ورکړي او د ښې کړنلارې غوره کوونکو ته زیری ورکړي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په باوري ډول کوم کسانو چې ویل یوازې الله زمون پروردگار دی بیا ور باندې ټینګ پاتې شول د هغو لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ټول دغه خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي د خپلو هغو عملونو په مکافات کې چې هغوی په دنیا کې کول. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مونږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي. د هغه مور کړهو غاله هغه په ګیړه کې وساته او د کړهو په غاللو سره هغه وزیګاو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې 10 میاشتې ولګېدي تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت سنت ورسید او د 40 کلونو شونو هغه ویل ای زما رب ما ته توفیق راکړه چې زستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کېږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بې غمه کړه زستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو څخه یم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لدغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریو دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هغې رښتیانۍ وعدې سره سم چې له هغو سره کیږي. والذي قال لوالديه أف
لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او هغه څوک چې مور او پلار ته ویل اوف یعنی کراهت او قباحت دی پر تاسو تاسو مال دین ډاروي چې زبل مرګ ورسته بیا له قبر څخه راوېستل شم په داسې حال کې چې لمانه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي له هغونه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي ای کوم بخته ومنه د الله وعده رښتیا ده خو هغه وایي دا ټول د تیرو وختونو زړې افسانې دي. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلق دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوی ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په همغوی کې به دوی هم شامل وي بېشکه دوی په زیان کې اخته کېدونکي خلق دي. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. د دواړو ډلو نه د هر یوې درجې د هغو د کړو وړو په لحاظ سره دي ترڅو چې الله د هغو د کړو پوره بشپړه بدله هغو ته ورکړي پر هغو به هیڅکله ظلم ونه کړای شي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بیا کله چې دغه کافران د دوزخ ورته وړاندې کړای شي نو دوی ته به وویل شي تاسو خپل برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسو د هغو خوند واخیست نو کوم تکبر چې تاسو په ځمکه کې په ناحق وکړ او کوم نافرمانی چې تاسو وکړي د هغو په مجازات کې بنن تاسو ته د ذلت عذاب درکړای شي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دوی ته لکشان د عادیانو د ورور هود قصه واوروه کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداري ورکړي او داغه څه خبرداري ورکوونکي له هغه نه مخکې هم تیر شوی له هغه نه وروسته هم راغله چې له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي مکوي زستاسه په حق کې دی ویلو یا هولناکي ورځ له عذاب نه ویره لرم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وی ویل آیت د دې لپاره راغلی چې مونږ تیر باسي له خپل معبودانو څخه مو واړوي خنو را ول خپل هغه عذاب دي چې تل هغه څخه مونږ ویروي که واقعا تریختونه یې. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. غویل چې د دې علم خو الله سره ده زه صرف هغه پیغام تاسو ته رسوم چې زه هغه سره لېږل شوی خو زه تاسو یو داسې قوم ګورم چې جهالت غوره کوي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك
نجزي القوم المجرمين بیا کله چې هغوی د خپل ناوونو خواته هغه عذاب راتلونکی ولید نو ویل دا ورېزه د چې موږ ته به باران راوړي نه بلکې دا همغه شی دی چې د هغه لپاره تاسو بیړه کوله دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی د خپل پروردگار په حکم سره به هر شی تباه کړي په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځیو نه پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل په دې ډول د مجرمانو قوم ته مونږ مجازات ورکو ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بشک هغوی ته موږ په داسې چیزونو کې قوت او طاقت ورکړی و چې تاسو ته مونږ نه دی درکړی هغوی ته موږ غوږونه یعنی اوریدنه سترګې یعنی لیدنه او اندېښمن زړونه هر څه ورکړي وو خو نه غوږونه د هغو په کار راغلل نه سترګې نه زړونه ځکه چې هغوی د الله له آیاتونو څخه انکار کاوه او هغوی په همغه عذاب کې راګیر شول چې په هغه پورې ملنډې وهلې ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ستاسې په شاوخوا سیمو کې مونږ ډېر کلي هلاک کړي دي مونږ د خپلو آیاتونو په لیږلو سره بیا په بېلابېلو ډولونو سره هغوی وپوهول ښایي چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ولی هغه موجودات له هغه سره مرسته ونکړه چې هغوی له الله نه پرته هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل په خدای سره یې نیولي بلکې هغه خلو دوی نه ورک شول او داود هغو د دروغ او د هغو ساختګي عقیدو پای چې هغوی له ځانه جوړې کړې وي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ او هغه پیخه هم دی یادونه وړه د کله چې موږ د پیریانو یو ډله ستا خواته راوستې و ترڅو چې قرآن واوري کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قرآن لوسته نو هغوی په خپل منځو کې سره وویل چوپ شئ بیا کله چې هغه ولوستل شو نو دوی خبردارونکي د خپل قوم لوري ته ستانه شول قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هغوی خپل قوم ته په ورتلو سره وویل ای زموږ قومه موږ یو کتاب اورېدلی دی چې له موسی نه وروسته نازل کړی شوی دی تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له ده نه مخکې راغلي دي لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ای زمون قومه د الله خواته د بلونکي بلنه قبول کړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ الله به ستاسو له ګناهونو څخه در تیر شي او تاسو به له دردناک عذاب نه وژغوري ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين او څوک چې د الله د بلونکي خبره ونه مني
هغه نه په خپل پزماکه کې څه قوت لري چې الله به وسې کړي او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې الله نه هغه وژغوري دغه چې خلک په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلي دي اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي او د هغو په پیدا کولو ستومانه نشو هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړی را ژوندي کړي ولې نه بېشکه هغه پر هر څه باندې قادر دی ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون په کومه ورځ چې دغه کافرانو اور ته وړاندې کړای شي په هغه وخت کې به له هغو نه پوښتنه وشي آیا دا حق نه دی دوی به وایي ولې نه زمون په پروردگار قسم دی دا پر اختیار سره حق دی الله به وایي خنو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسو کاوه د عذاب خوند وڅکئ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون نو ای پیغمبره هڅه صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنی د ټینګې ارادې خاوندو پیغمبرانو صبر کړی دی او د دوی په باب بیړه مه کوه په کومه ورځ چې دوی هغه څه وویني چې دوی ترېنه ویرول کېږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې له یو ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې دا قرآن پندرسونه ده نو آیا له نافرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی د محمد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان او څلوېښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده اته دېرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم کوم کسان چې کافر شول او د الله لاره نه منو وکړه الله د هغو عملونه ضایع کړل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم او کوم کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال تر سره کړل او هغه څه یعنی قرآن ومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردگار لخوا سر تر پایه حق دی الله د هغو بدی له هغو نه ایسته کړي او د هغو حالت سم کړ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردگار لخوا راغلی دی په دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورښیي یعنی د هغو د امثالو حال بیانوي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا
منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسې مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اور میږونو وهل دي تر دې پورې چې کله چې تاسې هغوی ښه وټاکوئ هله نو بندیان کلک وتړئ. له هغه وروسته ستاسې خپله خوښه ده چې ښېګڼه کوئ دوی وړیا خوشي کوئ او که د دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جنګیالیان خپله وسله وغورځوي. دغه د ستاسې د کولو کار. که الله غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غچ اخیستی و خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسې یو د بل په وسیله وازمایي او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغو ته لارښوونه وکړي د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته د هغه ښه والی ورپېژندلی دی. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ای مؤمنانو که تاسې له الله سره مرسته وکړئ نو هغه به له تاسې سره مرسته وکړي او ستاسې قدمونه به کلک کړي. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت دی او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼه چې الله نازل کړی دی له دې امله الله د هغو عملونه ضایع کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت یې لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله پر هغو هلاکت راوست او همدغسې نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقدرې دي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستن دوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستن دوی نشته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عملونه کړي دي الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي د څارویو په شان خوراک څښاک کوي او د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ای پیغمبره څومره کلی او خلک داسې تیر شوي دي چې ستا د کلي له خلکو نه زیات زورورو چې تی ویستلی موږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅوک یې ژغورونکي نه و. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
خانو آیا داسې کېدای شي چې څوک چې د خپل پروردګار له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي هغه د هغو خلکو په څیر شي چې د هغو لپاره د هغو بد عمل ښایسته کړی شوی دی او هغوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوی ده د هغه شان خدا ده چې په هغه کې به ویالې بهیږي د صاف رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکې وي د داسې شیدو چې په خوند کې به هیڅ توپیر نه وي راغلی. ویالې به بهیدونکې وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخښونکې وي. ویالې به بهیدونکې وي د صاف رڼو شاتو په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش. هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی د هغو خلکو په څیر کېدای شي چې په دوزخ کې به تل اوسیدونکي وي او په هغو باندې به داسې شیدلې اوبه وڅښل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لو دوی نه ځینې خلک داسې دي چې غوږ نیسي ستا خبرې اوري او بیا کله چې ستا له مجلس نه وځي نو له هغو خلکو نه چې د علم نعمت وربخښل شوی دی پوښتنه کوي چې همدا اوس دی یعنې پیغمبر څه وویل. دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله مهر لګولی دی او دوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلی دی الله هغو ته لا زیات هدایت په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ور باندې راشي؟ د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي کله چې هغه په خپل راشي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقی پاتې شي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو ای پیغمبره خو پوهیږي چې الله نه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته او بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینه او خځو د ګناه لپاره هم. الله ستاسو په حالو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسو له استوګنځینه هم خبر ده. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم کوم کسانو چې ایمان راوړای دا هغوی ویل چې کوم صورت ولې نه نازلېږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي خو کله چې یو محکم صورت نازل کړای شو چې په هغه کې د جنگ یادونه و نو تا ولیدل چې د کوم کسانو په زړونو کې چې ناروغي و هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خوري شوي وي خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي خو کله چې غوڅو حکم ورکړای شو که د هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپل وعده کې ریښتینولي ثابته شوې وای نو د همغو لپاره ښه وه اوس آیا له تاسې نه له دې نه پرته نوره څه هیله کېدای شي چې که په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړئ او په خپلو منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړئ او د خپلې خپلوۍ اړیکې به وشلوئ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم دوی همغه خلق دي چې الله ور باندې لعنت وکړ او هغوی وړاندې کاڼه کړل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د هغو قلفونه وهل شوي دي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم حقیقت دا ده کوم کسان چې د هدایت له روښانه کېدونو وروسته له هغه نه وګرځېدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلاره اسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ د هغو لپاره اوږده کړې ده ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم له همدې عمله دوی د الله د نازل کړي دین بدګنونکو ته وویل چې په ځینو چارو کې به موږ ستاسې منو الله د دوی په دغو پټو خبرو ښه پوهیږي فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرښتې د دوی ساګانې واخلي په داسې حال کې چې دوی به په مخونو او شاګانو وهي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم دا به د همدې لپاره وي چې دوی د هغې کړنلارې پیروي وکړه چې الله پرې خفه کیږي او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل په همدې اساس د هغو ټولو عملونه به اغېزه یعنې ضایع کړل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ایا هغو کسانو چې په زړونو کې د شک او نفاق ناروغي ده دا انګېرلې ده چې الله به د هغو د زړونو پټې کینې ښکاره نه کړي ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم که مونږ وغواړو نو مونږ به هغوی تا ته په سترګو دروښیو او د هغو له څېرو به ته هغوی وپېژنې مګر د وینا له اسلوب نه خو به یې ته ارومرو وپېژنې الله ستاسې ټولو په عملونو ډېر ښه خبر دی ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم مونږ به خامخا تاسې په ازموینه کې واچو تر څو چې ستاسې حالات وڅېړو او وګورو چې په تاسې کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم کوم کسان چې کافران شول او د الله له لارې نه یې منع وکړه او له پیغمبر سره شخړه وکړه وروسته له هغه چې هغو ته سمه لاره څرګنده شوې وه په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولی بلکې الله به د هغو ټول کړه وړه ضایع کړي
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مباطلوي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بشکه هغه کسان چې کافر شول د خدای له لارې څخه خلق منع کړل بیا دوی مړ شول په داسې حال کې چې دوی کافرو هغوی خو به هیڅ کله الله نه بخي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نو تاسې بې زړه کېږئ مه او د سولې پیشنهاد مه کوئ همدا اوس برلاسي کېدونکي الله ستاسې ملګری دی او هغه به ستاسې عملونه هیڅ کله ضایع نه کړي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده که تاسې ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ نو الله به تاسې ته ستاسې اجر درکړي او هغه به ستاسې نه ستاسې شتمني ونه غواړي. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. که چیرته هغه له تاسې نه ستاسې مال وغواړي او په پوره تاکید سره یې درنه وغواړي نو تاسې به بخیلي وکړي او هغه به ستاسې د زړونو کینې را برسېره کړي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وګورئ تاسې ته بلنه درکول کېږي چې د الله په لاره کې مال ولګوئ نو له تاسې نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي او که څوک بخیلي وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلي کوي. الله خو بې نیازه دی او تاسې هغه ته اړ یې. که تاسې مخ واړوئ نو الله به ستاسې په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسې په څیر نه وي. د الفاتح مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 40مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 29 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ای پیغمبره مونږ تاسو ښکارا فتح درکړه ترڅو چې الله ستاسو مخکنی ورستنی هر ګناه نه در تیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تاسو سم لار دروخي او له تاسو سره قوي مرسته وکړي. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اما ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډینه واچوله ترڅو چې د خپل ایمان ترڅنګ هغوی د یو بل ایمان زیات کړي. د ځمکې او اسمانونو ټول لښکرې د الله د قدرت په اختیار کې دي. الله ښه پوه او ښه د حکمت خاوند دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هغه دا کار د دې لپاره کړی دی تر څو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي او د هغو بدۍ به له هغو نه ایسته کړي. د الله په نزد دا ستر بریالیتوب دی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او هغه منافقانو نارینه او ښځو ته او مشرکو نارینه او ښځو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري، د بدۍ په ګرځونه کې په خپل راګیر شول، د الله غضب ور باندې وشو او هغه ور باندې لعنت وکړ او د هغو لپاره دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګنځای دی. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. د زمکې او اسمانونو لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ای پیغمبره مونږ ته شاهدی ورکوونکی زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی تر څو چې ای خلکو تاسې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ او د هغه ملګري شئ او د هغه تعظیم او درناوی وکړئ او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ بیانونکي اوسئ. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ای پیغمبره کوم کسانو چې له تاسو سره بیعت کوي هغوی په اصل کې له الله سره بیعت کوي. د هغو د لاسونو د پاسه د الله لاس اوس چې څوک دغه وعده ماته کړي د هغه د تعهد ماتولو وبال به په خپل پر همغه باندې وي او څوک چې پر هغه وعده باندې ودرېږي چې هغه له الله سره کړی ده الله به ډیر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ای پیغمبره له اطرافي کلیوالو عربو نه چې کوم خلک شاته پریښودل شوي وو اوس به هغوی راشي رومرو به درته ووایي چې موږ د خپلو شتمنیو او اولادونو فکر بوخت کړي ته زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړه. دوی په خپلو ژبو سره هغه څه وایي چې په زړونو کې نه وي. دوی ته ووایه ښه همدا خبره ده نو څوک دي چې ستاسې په باب د الله د فیصلې په بندولو څه وس واک لري که هغه تاسې ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه در بخل ستاسې له عملونو څخه خو یوازې الله خبر دی خو اصلي خبره دا نه ده چې تاسې یې کوئ. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکې تاسې داسې وګڼله چې پیغمبر او مؤمنان به خپلو کورنیو ته بیرته راونشي ګرځېدلی او دا ګمان ستاسې په زړونو کې ډیر ښه ولګېد او تاسې ډیر بد ګمان وکړ او تاسې تباه کېدونکي خلک یې. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې چې کوم خلک ایمان نه لري دغه چې کافرانو لپاره مونږ بل شوی اور تیار کړی دی. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. د اسمانونو او زمکې د پادشاهۍ مالک الله دی. چاته چې خوښ شي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي سزا ورکوي. الله بخښونکی او مهربان دی. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. کله چې تاسو د ولجې تر لاسه کولو لپاره ولاړ شئ نو دغه بیرته پاتې کیدونکي خلک به تاسو ته ارومرو وایي چې مونږ هم له ځان سره تلو ته پرېږدئ. دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي. دوی ته په ډاګه وایي چې تاسو هیڅ کله له مونږ سره نشئ تلای. الله لا د مخه دا فرمایلی دي. دوی به وایي چې نه بلکې تاسو پر مونږ حسد کوئ. په داسې حال کې چې خبره د حسد نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخي لږ پوهیږي. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. دغه بیرته پاتې کیدونکو اطرافي عربو ته وایي چې ډیر ژر به تاسو له داسې خلکو سره د جنگیدو لپاره وبلل شي چې ډیر قوي دي. یا به تاسو له هغو سره جګړې ته دوام ورکوي یا به هغوی غاړه ږدي. په هغه وخت کې که تاسو د جهاد د حکم اطاعت وکړ نو الله به تاسو ته غوره اجر درکړي. او که تاسو په همغه شان مخ واړو لکه چې څنګه مو مخ کې اړولای دی نو الله به تاسو ته دردناک سزا درکړي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. کوروند ګوډ او ناروغ جهاد لاړ نشي نو څه باک نشته. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغو جنتونو کې ننباسي چې تر هغې لاندې به ویالې بهیږي. او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تا سره بیعت کو. د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم. له دې امله پر هغو ډاډیانه نازله کړه. هغو ته په انعام کې فتح ورکړه او د ولجې ډیر څه مالونه ورکړل چې هغوی به ډیر ژر ترلاسه کړي. الله برلاسه او د حکمت خاوند دی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله له تاسو سره د ولجې د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسو به هغه ترلاسه کړئ. په سمدستي ډول خو دغه فتح هغه تاسو ته درکړه
او ستاسو پر خلاف د خلکو لاسونه لرا پورته کېدلو څخه منع کړل ترڅو چې دا د مؤمنانو لپاره یو نښانه شي او الله تاسو ته د سمې لارې هدایت درکړای په دې سربېره هغه له تاسو سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسو نه قادر شوي او الله هغه ایثار کړی دی الله په هر څه قادر دی ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا دا کافران که په دې وخت کې له تاسو سره جنگیدلی وای نو ارومرو به شاړه ولې و او هیڅ ملاتړ او مرستندوی به نو موندلای سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا دا د الله کړن لار ده چې له پخوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړن لار کې هیڅ بدلون نه مومي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ما غزات دی چې د مکی په دننه کې د هغو لاسونه له تاسو نه او ستاسو لاسونه له هغو نه منع کړل په داسې حال کې چې پر هغوی تاسو ته برای درکړی او تاسو چې څه کول الله هغه لیدل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسو له مسجد الحرام نه منع کړی او د قرباني او خانه حبس کړل دي چې د قرباني ځایو ته ورسیږي که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجود نه وای چې تاسو نه پیژنئ او کدا خبره نه وای چې په ناآگاهانه ډول به تاسو هغوی په عمل کړی او په دې سره به پر تاسو پړه راشي نو الله به تاسو ته اجازه درکړي وای چې د زور له لارې تاسو مکې ته ننوتلی وای مخنیوي د دې لپاره وشو ترڅو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي هغه مؤمنان کبیل شوی وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغه ته به مونږ رومرو سخت سزا ورکړې و إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما دا دلیل دی چې کله چې دغه کافرانو په خپل زړونو کې جاهلانه دریز ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهل الله د هر شی علم لري لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا واقعي کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسو به ارومرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ خپل سرونه به وخري او ویښته به لاند کړئ او پر تاسو به هیڅ ویره نه وي
هغه په هغه خبرې پوهیده چې تاسو ور باندې نه پوهیدلې دې عمله هغه د خوب پوره کېدون مخکې تاسو ته دغه نږدې فتح در په برخه کړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما غد الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدی کافی ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګری دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپل منځو کې خواخوږي دي. ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي. د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ په پخېدو شو بیا هغه پر خپل تنې باندې ودرید. هغه کروندګر خوشالوي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سنسورتیا باندې له غوسې وسوځي. د دغه ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړی ده. د الحجرات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 40مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 13 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ای مؤمنانو د الله او د هغه د پیغمبر په مخ کې مو وړاندې کیږي او له الله نه ویریږي. الله د هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ای مؤمنانو خپل आवाज د پیغمبر له आवाज نه مو پورته کوئ او موږ پیغمبر سره په لوړه غږ خبرې کوي لکه چې په خپل منځو کې یو له بل سره کوي. هسینو چې تاسو ټول کړو وړو ځای شي او تاسو خبره هم نه اوسئ. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. کوم کسان چې د خدای د پیغمبر په وړاندې د غږیدلو په وخت کې خپل غږونه ټیټوي هغوی په حقیقت کې همغه کسان دي چې الله د هغوی زړونه د تقوا لپاره ازمویلي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او لوی اجر. إن
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ای پیغمبره کوم کسان چې تاسو له حجرونو د باندې ناری وਹੀ له هغونه زیاتره ناپوهان دي که هغوی ستاتر وتلو پورې صبر کړای وای نو د همغو لپاره بهتره و. الله بخونکی او نهایت رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے مؤمنانو کوم فاسق تاسو ته کوم خبر سره راشي نو تاسو تحقیق وکړئ هڅه چې تاسو کومې ډلې ته په ناپوهۍ سره ضرر ورسوي او بیا په خپل کړو پښیمانه شي. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. خو په هیږي چې ستاسو په منځ کې د الله پیغمبر موجود دی که هغه په زیاترو چارو کې ستاسو خبره ومني نو تاسو به په خپل پښتونځو کې اخته شئ خو الله تاسو ته د ایمان مینه درکړه او هغه ستاسو لپاره په زړه پورې وګرځاو او له کفر فسق او نافرمانی څخه تاسو کرکجن کړئ. همدغه چې خلق د الله په فضل احسان سره پر سم لار دي او الله د علم او حکمت خاوند دی. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. او کله مؤمنان څخه دوه ډلې په خپل منځو کې په جنگ شي نو د هغو په منځ کې صلح وکړي. بیا کله هغه نه یو ډله پر بلې تیری وکړي نو لتیری کوونکې ډلې سره وجنګيږي تر دې پورې چې هغوی د الله د حکم خواته راوګرځي. بیا کله چې هغوی راوګرځي نو د هغوی په منځ کې په عادل سره سوله وکړي او انصاف وکړي چې الله انصاف کوونکی خوښوي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان خو یو د بل سره ورونه دي نو د خپل ورونو په منځ کې مناسبات سم کړئ او له الله نه ویریږئ هیله ده چې پر تاسو رحم وکړای شي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے مؤمنانو ندی نارینه په نورو نارینه ملنډي وایي کېدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي او ندی ښځې په نورو ښځو ملنډي وایي کېدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي. په خپل منځو کې یو د بل عیب ملټوي او مو یو بل په بدو نمونه سره یادوي.
له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډیره بده خبره ده. کوم کسان چې له دغه چارچلن څخه روان نه وړي هم هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے مؤمنانو له ډیرو ګمانونو کولو نه ډډ وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. تجسس مه کوئ او له تاسې نه د څوک د چا غیبت نه کوي. ایا په تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مړو ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسو په خپل د دین کرکه کوئ. له الله نه وویریږئ. الله ډیر ښه توبه قبلونکی او خورا مهربان دی. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے خلکو مونږ تاسو لیو نارینه او یوې ښځینه پیدا کړی او بیا مو تاسو قومونه او قبیلې وګرځولئ تر څو چې تاسو یو تر بل سره وپېژنئ. په حقیقت کې د الله په نزد له تاسو نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسو کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهېدونکی او باخبره دی. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دغه صحرایان وایي چې مونږ ایمان راوړ. دوی ته وایي تاسو ایمان نه دی راوړی بلکې تاسو وایي چې مونږ اطاعت کوونکي شو. ایمان لا تر اوسه ستاسو په زړونو کې داخل شوی نه دی. که تاسو د الله او د هغه د پیغمبر فرمان برداري غوړه کړئ نو هغه به ستاسو د عملونو په اجر کې څه کموالی را نه ولي. په باوري ډول الله بخونکی او مهربان دی. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړ بیا هغوی ته شک نه کړ او په خپل مالونو او سرونو سره د الله په لار کې جهاد وکړ. هغوی ریښتونی خلک دي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ای پیغمبره د ایمان دغه مدعیانو ته وایه آیا تاسو الله ته د خپل دین خبر ورکوي په داسې حال کې چې الله د ځمکې او اسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شي علم لري. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دوی پر تا احسان باروي چې دوی اسلام راوړ. دوی ته وایي د خپل اسلام احسان پر ما چوي بلکې الله پر تاسو احسان باروي چې هغه تاسو ته د ایمان لارښوونه وکړه که تاسو پر اختیار سره د خپل ایمان په دعوا کې رښتونی. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
الله د زمکه او اسمانونو د هر پټ شي علم لري او هر څه چې تاسو کوي هغه د هغو ټولو لیدونکی دی. د قاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 50مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 45 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ده پر لوی شان لرونکی قرآن باندې چې ته پیغمبري. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکې دغه خلکو تعجب په دې خبر راغی چې خبر ورکوونکی په خپل له هم دوی ته راغی. بیا منکران وویل دا عجیبه خبره ده. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. آیا کله چې موږ مړ شو او خاورې شو نو دوهم ځل به بیا را ژوندي کړای شو؟ دا بیرته راګرځېدل خو له پوهې لرې دي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بشکه په داسې حال کې چې زمکه د دوی د وجود نه کموي هغه ټول زموږ په علم کې دي او لموږ سره یو کتاب دی چې هر څه پکې محفوظ دي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بلکې دوی ته خو چې کله حق راغی په همغه وخت کې هغه په ښکاره دروغ وګڼه. له همدې امله دوی اوس په کړکېچ کې نښتي دي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. خانو دوی هیڅ کله د ځان له پاسه اسمان ته نه دي کتلي په څه ډول موږ هغه جوړ او سنگار کړ او په هغه کې هیڅ درز نشته. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. او موږ زمکه وغوړول او په هغې کې مو غرونه خښ کړل او په هغې کې مو هر راز ښېرازه ښایسته نباتات زرغونه کړل. دغه ټول شیان سترګې غړوونکي او درس ورکوونکي دي د هر هغه بنده لپاره چې د حق خواته رجوع کوونکی وي. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. او موږ له اسمانه برکتناکي اوبه نازلې کړې بیا مو په هغو سره باغونه او د کښتونو غلې او د هسکو دنګو خرما ونې پیدا کړې چې د هغو له میوونه ډک وږي یو د بل د پاسه پراته وي. دا د بندگانو د روزي ورکولو انتظام دی. په دغه اوبو سره موږ یو مړه ځمکه ژوندۍ کوو. له ځمکې نه د مړه شوو انسانانو راوتل به هم دغسې وي. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. دوی نه مخکې د نوح قوم او د رأس یعنی څا خوندان او سمودیانو او عادیانو او فرعون او د لوط ورونو او د ایکه خلکو او د تبع قوم خلکو هم د دروغ نسبتونه کړی دي. هر یو پیغمبران دروغ جن ګڼلي دي
او په پای کې زما د عذاب وعده پر هغو تطبیق شوه. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. آیا د لومړي ځل پیدا کولو نه موږ عاجز وو؟ خو د یو نوي پیدایښت له پلوه دغه خلک په شک کې غورځېدلي دي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مونږ انسان پیدا کړی دی او ان د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې مونږ پوهیږو. مونږ د هغه له شهرک نه هم زیات هغه ته نږدې یو. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. او زمون پر دغه مستقیم علم برسره دوه لیکونکي د هغه خي او چپ لوري ته ناست هر څه ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د معفو ساتلو لپاره یو حاضر باش څارونکی موجود نه وي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بیا ګوره هغه د ځنکدن سلګي په حق راغلی. دا همغه شی دی چې ته ترې نه تښتېدلې، یعنی د هغه پر اتګ د ایمان نه درلود. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. او بیا په هغه وخت کې په شپېلۍ کې پوکړای شي. دا د هغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغو سره یو سوق کوونکی دی او یو شاهدي ویونکی. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ورته ویل کېږي د دغه ورځې له پلوه ته په غفلت کې وې. مونږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه او نن ستا نظر ښه تیز دی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. د هغه ملګري عرض وکړ دا د هغه د اعمالو دفتر چې ماته سپارل شوی و حاضر دی. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. امر وشو غرزوی په دوزخ کې هر سخت کافر چې له حق سره دښمنی درلودله د خیر مخنیونکی او له حد تیریدونکی و په شک کې غورځېدلی و له الله سره کوم بل څوک خدای ګرځولی و غورځوی هغه په سخت عذاب کې. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. د هغه انډیوال به وایي خدایا ما دای نو سرکشه کړی بلکې دای په خپل په لري گمراهۍ کې غورځېدلی و. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. جواب کې به و فرمایي زما په وړاندې جګړه مکوئ، ما تاسې مخکې له بد عاقبت نه خبردار کړي وئ. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. زما په وړاندې خبره نه بدلیږي او زه په خپلو بندګانو هیڅ ظالم نه یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هغه ورځ چې موږ له دوزخ نه پوښتنه وکړو آیا ته ډک شوې او هغه وایي نور څه شته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. او جنت به د پرهیزګارانو لپاره نږدې راوستل شي هیڅ به لرې نه وي. هذا ما توعدون لكل
أواب حفيظ وبویل شي دا د هغه شی چې له تاسو سره د هغه وعده کېدله د هر هغه چا لپاره چې ډیر رجوع کوونکی او ډیر د نفس ساتونکی من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود هغه چې د نالیدلي رحمان خدای نه ویریده او هغه چې له رجوع کوونکي زړه سره راغلی دی جنت ته له سلامتیا سره ننوځي هغه ورځ به د ابدي ژوندانه ورځ وي لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هلته به د هغو لپاره هر هغه څه وي چې هغوی وغواړي او له موږ سره له دې نه هم زیات څه د هغو لپاره شته وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص موږ له دوی نه مخکې ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه ډېر زیات زورور او د نړۍ هیوادونه یې لټولي او تصرفات یې پکې کړي آیا هغوی کوم پناه ځای وموندلی شو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بشک په دغه تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا لپاره چې زړه لري یا په پاملرنې سره خبره واوري ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب مونږ اسمانونه او ځمکه او د هغو په منځ کې ټول شیان په شپږو ورځو کې پیدا کړل او مونږ ته څه ستړیا ونه رسېدله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود نو ای پیغمبره دغه خلک چې کومي خبري جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه للمرخطو او المر پریوتون مخی او د شپې له مخې بیا د هغه پاکي بیان کړه او له سجده کولو نه لوزګاریدو څخه وروسته هم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج او واوره په کومه ورځ چې به د هر چا له نږدې ځای نه غږ کوونکی غږ وکړي په هغه ورځ چې ټول خلک به د حشر چیغه سمه صحیح اوري هغه به له ځمکې نه د مړو د راوتلو ورځ وي إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير همدا مونږ ژوند بخو او همدا مونږ مرګ ورکو او همدا زمونږ لوري ته په هغه ورځ راګرځېدل دي کله چې ځمکه وچوي او خلک د هغې نه په راوتلو په بیړه بیړه منډې وهونکي وي دغه حشر زمونږ لپاره ډېر آسان دی نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ای پیغمبره دوی چې کومې خبرې جوړوي موږ ورباندې ښه پوهېږو او ستا وظیفه په هغو باندې په زوره خبره منل یعنې اسلام ته اړول نه دي فقط دغه قرآن په وسیله هر هغه چاته نصیحت وکړه چې زما له عذاب نه په ویرولو سره ویریږي د الزاریات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 50مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 80 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان
پورا رحم لرونکی دی. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قسم دی په هغو بادونو چې د دوړو او ګردونو الوزونکي دي، بیا له اوبونه د درنې شوې وریځې پورته کوونکي دي، بیا په سپک رفتارۍ سره چلیدونکي دي، بیا د یو لوی کار یعنې باران ویشونکي دي. حق دا د کوم شي نه چې تاسې ویرول کېږئ هغه رښتیا دي او د عملونو جزا رومرو رامنځته کېدونکې ده. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قسم دی په بیلابیلو شکلونو لرونکي اسمان باندې د آخرت په باب ستاسې خبره یو تر بله مختلفه ده. له هغه نه همغه څوک اوړي چې له حق نه ګرځېدلي دي. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. وجل شول په اټکل او ګمان سره حکم صادرونکي یعنی دروغ ویونکي، هغه کسان چې په جهالت کې غرق او په غفلت کې بیوخه بے فکر دي، پوښتنه کوي د جزا ورځ به نو کله راشي. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. په هغه ورځ به راشي چې کله دوی په اور وازمویل شي، دوی ته به وویل شي اوس د خپلې فتنې خوند وڅکئ. دا همغه شی دی چې د هغې لپاره تاسې بیړه کوله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. البته پرهیزګاران به په هغه ورځ کې په باغونو او د چینو ترڅنګ وي. د هغوی پروردګار چې هر څه هغوی ته ورکړي په خوښۍ سره به یې اخیستونکي وي. بېشکه دوی د دغې ورځې څخه پخوا نیکي کوونکي وو. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هغوی د هغې ورځې له راتګ نه مخکې د شپې له مخې ډېر لږ ویده کېدل. وبالأسحار هم يستغفرون. او بیا دوی د شپې په وروستیو شېبو کې بخښنه غوښتله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. او د دوی په مالونو کې حق د هغه فقیر لپاره چې سوال کوي او هغه فقیر لپاره چې له سوال نه ډډه کوي. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. په ځمکه کې ډېرې نښانې دي د باور کوونکو لپاره او په خپله ستاسې په خپل وجود کې آیا تاسې نه وینئ؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. په همدې آسمان کې د ستاسې روزي هم او هغه شی هم چې له تاسې سره د هغه وعده کیږي. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نو قسم دی د آسمان او ځمکې په مالک باندې دا خبره یعنی وعده حق ده، همداسې یقیني لکه چې تاسې غږیږئ. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ای پیغمبره، آیا د ابراهیم د معززو میلمنو کیسه درته رسېدلې ده؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. کله چې هغوی د هغه کره راغلل نو وی ویل پر تا سلام دی. ابراهیم ویل پر تاسې هم سلام دی، خو له ځانه سره یې وویل څه ناشنا شانته خلک دي.
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون بیا هغه غلی غوندې خپلې کورنۍ ته ورغی او یو چاغ تازه ورید کړی خوسی یې راوړ د میلمنو مخې ته یې وړاندې کړ هغه وویل آیا تاسې نه خورئ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بیا هغه په خپل زړه کې له هغو نه وویرېد هغوی ورته وویل مه ویرېږه او هغه ته د هوښیار زوی د پیدایښت زیری ورکړ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم د دې په اورېدلو د هغه میرمن له خوشحالۍ نه په چیغه ور وړاندې شوه او خپل مخ یې وواهه ویې ویل زه زړه او شنډه به څنګه د اولاد څښتنه کېږم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هغوی وویل همدغسې ستا پروردګار فرمایلی دي هغه د حکمت څښتن دی او په هر څه پوهیږي